بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری. ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو. دا زمونږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې دی نه مونږ لایو یو او ورسره یوټیوب چینل کې هم دا ویډیو وي هغه شینواری سپیکس په نوم دی. ستاسو ټولو د کتلو نه شیر کولو نه ډېره مننه. راځو نن د اصغر افغان صاحب په اړه خبرې کوو. ښه دا هغه نیوز یا هغه خبر دی چې نن تقریبا 2 میاشتې مخکې باید خپور شوی وای. کرکټ بورډ غوښته چې همداسې خبره فیصله وکړي چې اصغر افغان لرې کړي. هغه خبره مونږ کړې وه. هغې وخت کې مینوال ډېر سخت راټوپ شو، پر میدان ته شو. زموږ د لایف کې هم ښه کنځلې وکړې، زړه تش که پروا نه کوي. دا راځي موږ ټول بخلي یاستئ، خو په کنځلې مه کوئ ځکه دا ستاسې هغه کورنۍ تربیه ښیي. موږ کرکټ والا د کرکټ شوقیان یو، په کرکټ خبرې کوو، مینه محبت دا وی شو. نو اصغر افغان صاحب دیر آید درست آید 2 میاشتې وروسته د کپتانۍ نه لرې شو او وایي تیر ځل لاړم بیا راغلم، دا ځل لاړم بیا به راځم که نه به راځم، معلومات به نه وشي. خو داسې ښکاري چې دې نه وروسته باید اصغر افغان دا د هغه اخري د کپتانۍ هغه سټنټ چې ورته په انګلیسي کې هماغه و، مطلب دې نه وروسته به چانس نه. ډېر داسې کپتانان شته چې هغه یو ځل تلي بیا راوستل شوي دي، مګر دا ځل اصغر افغان په مخه دی. ښه خدای په امان. مینوالو تاسو د اصغر افغان مینوالو تاسو ته زړه صبر غواړو او نور اکثریت ملت ډېر سخت خوشحاله دی په دې باندې ځکه موږ د کرکټ پرمختګ غواړو. یس اصغر افغان څه چې کړی دی ډېره مننه. کورې ودان یو شی زه باید منشن کم، کرکټ بورډ باید هر څه په طریقه هینډل کی. ته چې اصغر افغان د کپتانۍ نه لرې کوې او بیا چې هغه اولني میچ کې هغه یو څه فیصلې کړې وي هغې په اساس باندې، نو ګوره کومې فیصلې چې ده کړې وي هغه ټول ملت ته معلومات دی. د خپله د انټرویو ګوره دریځ صاحب سره وه که چا سره وه چې زه د شپې 1 بجه ځم 2 بجې چې کرکټ پیچ وګورم. نو ته چې دومره ماشاءالله ورته دغه د کرکټ د پیچ دومره غټ شوقي او دومره ایکسپرټ نو څنګه تا نه دا غلطي کیږي چې ته د زیمبابوې وړاندې یو فاسټ وکټه جوړی هغه ګرین لکه د نیوزیلینډ وکټه. نو دا شی چې هماغې بیک فایر که ښه بیا صحیح ده غلطي ده وکړه، مګر دنیا کې ډېر داسې کپتانان شته دی چې هغوی غلطیانې کړي بیا خپله میدان ته راوځي. اول اننګز کې ستا دغه معلوم سو چې وروسته راغلی بیټینګ نه، دویم اننګز کې خو د بیا نور خلک ځان نه مخکې اچول. هغه غریب چې ډیبیو یې وه منیر کاکړ هغه د مخکې ورخطا کې د هغه د کیریر تباه کوي. په دویم میچ کې چې بیا فلیټ بیټینګ وکټه وه هغه د بیا کېناوئ. ظلم پټیږي نه، ناجیزه چې څوک کوي هغه ټولو ته ښکاري. هر څونه چې ته په هغې باندې پرده راواچئ هلته یې زیاتی وکئ. د همغې زیاتي دغه حل تیشی شو، دا سو نتیجه دا راغله چې د کپتانۍ نه لرې شو. دویم میچ دې وګټئ هغه پیور راشد خان بریلینس. ما ورته څه وي چې راشد خان در سره ټیم کې په افغانستان سپیشلی ټیسټ میچ کې چې یو کس تا ته 8-9-10 وکټې په میچ کې اخلي، نور بالران بس هغه راشد خان بریلینس و. نو هغې په وجه دویم میچ وګټئ، فلیټ وکټه یې جوړه کړه، د بیټینګ پیراډایز په دغه باندې بیا 115 رنز یې وکړي. نو د کرکټ بورډ بهترینه پریکړه ده، ښه پریکړه یو په یو څه بهترینه د دې نه دام کېدی شوه چې اصغر افغان یې ټیسټ کپتان کړی وای ځان ته، خو ضرورت نسته. بس دی وی نیډ ټو موو آن. دوی 2010 کال راسي نړیوال جامونه لوبئ او ته د هندوستان ټیم ته وګوره هغوی څومره همداسې نړۍ هر ټیم ته، ساوت افریقې ته ګوره، استرالیا ته ګوره، پاکستان ته ګوره، نیوزیلینډ ته ګوره، اکثریتو نوي پلیران راوسته او ډیولپ یې کړه چې پورته لاړ شي. موږ هماغه زاړه د زړو مینټیلیټي نور خلک پرېږدي نه چې وده وکړي. نو دا یې بهترین کار وکړه کرکټ بورډ چې اصغر افغان نه موو آن سو، مخکې ترې لاړه او که ساتي یې ټیسټ کې مثلا صرف بیټینګ، نو بیټینګ دپاره د هغه ټیسټ کې ځای جوړیږي چې زه 13 ځله 115 هغه هم په فلیټ ټریک کړي. مګر که د دوی خوښه، خو زما په نظر باندې اصغر افغان ته پکار دی چې نور د دغه نه کرکټ نه په عزت سره ریټایرمنټ اعلان وکړي، کرکټ بورډ ورته عزت ورکړي. یس افغانستان ته یې لوبې کړي، لوبې ګټلې دي. دا اصغر افغان
چې هر څنګه دی افغان دی، مونږ اختلاف نظر ورسره لرو، دشمني چا سره نه لرو، نو چې کوم خدمت یې کړی د هغې ورته باید عزت ورکړل شي. کرکټ بورډ کې اوس نه همیشه ورکړل شي، ځکه دا همداسې کریم صادق ته، همداسې نورو خلکو ته، دې ټولو ته باید ښه عزت ورکړي، ځکه دا زموږ پلیران دي. کرکټ بورډ هم دوی د وجې دی، که دا نه وای کرکټ بورډ به نه وای. نو اصغر افغان لاړې، اوس دوی کپتان حشمت الله شاهدي صاحب د ون ډے دپاره او ټیسټ لپاره کپتان که شاهدي نان کنټروورشل پلیر دی، نه رور نه ترزوی نه ماما، دا په نېشنل ټیم کې شته او نه دغه، او هیله ده چې رام نشي، ځکه وایي پیشو ته راغې د شیخه چې په منګک نه ده پیښه، داسې نه چې شاهدي هم ځان سره خپل کسان را پیدا، دا باید نه وي. او همدغسې انشاءالله هیله ده چې مخکې لاړ شي، ښه پلیر دی ټیسټ دپاره بهترین. ګوره ته به پلیر هغه سلیکټ کړې لکه دنیا کې ستا بهترین پلیران، د انډیا ویرات کوهلی دی کیپټن دی، د نیوزیلینډ کین ویلیمسن دی کیپټن دی، د استرالیا اوسه پورې سټیو سمیت و، خو مسله راغله کې اوس هم سټیو سمیت وای، همداسې د انګلینډ جو روټ دی کیپټن دی. نو چې ستا کوم بهترین پلیرانی، د پاکستان بابر اعظم دی کیپټن دی، هغه باید ستا کپتانی چې د هغه سپاټ په ټیم کې بس داسې ګارنټي سپاټ چې همیشه لوبېدی شي او پرفارمنس کوي. نو حشمت الله شاهدي په ټیسټ په تاریخ کې د افغانستان واحد پلیر شو چې ډبل سیریز یې وواله، په ون ډے کې همداسې موږ ته دی په وکټ ولاړي تر اخره پورې لوبې ګټو. نو حشمت الله شاهدي یو بهترین آپشن دی زما په نظر. ورسره رحمت شاه زرمتي نان کنټروورشل، لکه څه مشکلات والا پلیر نه، مشکل نه جوړی، نو ښه دی دا ورسره وایس کیپټن سو. دې کې هیڅ مسله نشته. راځو اوس T20 شلوریزه کپتانۍ ته. راشد خان صاحب وایس کپتان سو، هغه هماغه وایس کپتان پرېښود، ځکه داسې کوم خبرونه چې ما ته راغلي دي دا چې موږ لږ ناوخته هم شو، ما یو چا سره خبرې کولې او ډېر زموږ دوست دی دغه په کرکټ بورډ کې، نو هغه سره مو په دې اړه باندې څه خبرې روانې وي. نو دغه د راشد خان صاحب نه غواړي چې کپتان سي. ولې نه غواړي؟ د هغه خپله مسایل دي، دنیا کې ډېر داسې ښه پلیران شته چې نه غواړي چې کپتان سي. اټس ناټ ا بګ ډیل. وایس کپتانۍ وایي زه سی ده چې کومک ورسره وکم، نو مشکل نشته، ځکه هغه وایس کپټن ټاکلی دی. تر څو پورې چې زما معلومات دي محمد نبي صاحب سره خبرې شوي وي، مګر محمد نبي صاحب هم نه غواړي چې کپټن شي. هیڅ مشکل نشته، دا د دوی خپله فیصله ده. زما په نظر باندې به ښه دا وایي چې دا نړیوال جام په دغه کې موست لایکلی یا به په دغه کې دوبۍ کې اماراتو کې وشي، او کېدای شي ډېر کم چانس چې انډیا کې هم وشي. نو که دواړو ځینو کې وشي زموږ دپاره مشکل نشته. موږ د ټولې نړۍ، زه درته یم صرف افغانستان د ټولې نړۍ بهترین سپینران لرو. یو تا سره راشد خان سو، یو در سره مجیب الرحمان سو. محمد نبي بهترین آلراونډر دی او سپیننګ هر وخت وکټ یې ورته اخلي. بیک اپ دپاره تا سره کیش شته، تا سره نور احمد شته، تا سره ظاهر خان شته، تا سره لکه بیک اپ پلیران هم در سره سپین بالینګ کې شته. فاست بالینګ کې کمزورتیا لرو، هغه به کور شي. نوین الحق صاحب چې دی فاست بالینګ کوي، چینج اف پیس پکې ښه ولي، ورسره شورټ بال دغه سلو بال باونسر او نور شي یارکر دا ټول لري. نو هغه یو سپاټ نیولی، بل فضل حق فاروقي وفادار نور را به شي یو کس تر هغې پورې چې موږ 150 سپیډ والا پیدا کوو، دا دلته چلیږي. بل کال دپاره بیا استرالیا جام دپاره باید موږ دا ټارګیټ. نو انشاءالله په دې T20 کې زما په نظر باندې چې اوس محمد نبي صاحب کپتانی نه کوي، بیا بهترین کس چې کپتان شي هغه نجیب الله زادران صاحب. ځکه نجیب الله زادران ما په خپل پرسنل دا ټول لوبغاړي ما کتلي، خبرې مو ورسره کړي. ګوره موږ په امریکا کې الحمدلله پوهنتون ویلی دی، ګریجویټ یو، څه مو سیاست سایکالوجي وی، چې چا سره لږې ډېرې خبرې وکړو موږ ته اندازه کېږي چې د سړی څومره په کوم ځای دغه کې دی. نو ایګو نه لري، شخصي دغه چا سره نه لري چې زه ډېر غټ سړی یم او ته کمې دی والا نه دی، ښه کلارې خاموشه خپل کار کوي. نو بل نان کنټروورشل هر چا سره د تبه جوړیږي. محمد نبي سره دی جوړ دی، راشد خان سره دی جوړ دی، بل سړي سره دی جوړ دی. رحمان الله ګربز بعضې خلک به یي، مګر اټس ټو ارلی. دی خپله بال بیټ سوینګی را سوینګی 10 رنزو باندې کله آوټ شي، په 0 باندې آوټ شي. هغه ریسپانسیبل لوبه چې کپتان دپاره پکار وي، هغه شی چې دی رحمان الله ګربز کې فلحال نشته. راتلونکي کې به بیا ګورو، مګر نجیب الله زادران زما په نظر باندې بهترین فټ دی.
موقع ورته مخکې نه ورکول کېدی اوس چې راشي انشاءالله باید موقع ورکړل شي نو نړیوال جام دپاره همدا زموږ ښه آرډر جوړېدی شي چې اوپننګ ته رحمان الله ګربز ورسره عثمان غني ون ډاون یا نجیب الله زادران خپل روزي یا بل کس همداسې ورسره دا ټول یو ښایسته سیټ اپ جوړولی شي چې جوړ کړي په آسیا کې که په دوبۍ کې راغی زموږ ہوم ګراوند دی موږ باید نور هم پکې ښه یو تکړه یو که انډیا کې راغی هم ډیپینډ کوي چې کوم ځای کې لوبې دي معلومات به وشي خو سپین زموږ داسې دی چې هغه ایریا مونږه کور کلی شو مونږ به باید چانه زما په نظر لوبې زیات امکانات شته چې باید وګټو کوشش وکړو سریلانکا باید اول ټارګټ دوی نه باید مونږ لوبه وګټو انشاءالله دویم ټارګټ زموږ بنګلادیش دی دین هم باید لوبه وګټو دریم ټارګټ ساوث افریقا ده ساوث افریقا هم باید مونږ وو انشاءالله څلورم ټارګټ زموږ بیا دغه ویسټ انډیز هم چانس ته چې هغه وو ځکه زموږ بهترین سپینران دي نمبر 5 نیوزیلینډ نمبر 6 استرالیا دا شپږ ټیمونه چې دي زیات چانس ته چې دوی مونږه ووهو او انګلستان سره ښه پلیران نن سبا شته نو هغوی هېڅ معلومات نه کیږي انډیا هم داسې بهترین ده پاکستان ښه ټیم دی ځکه په دې کوم سب کانټیننټ کوم ځای کې چې لوبه کیږي نو دغه ټیمونو کې موږ باید شپږ ټیمونه موقع مونږ سره شته چې دې کې خامخا چې کوشش وکړو 5 لوبې وګټو نو په 5 لوبو او په شپږو لوبو باندې خلک نیکسټ راوند ته یا پلی آف ته یا ډیپینډ کوي چې ورلډ کپ څنګه طریقې سره دوی سیټ کړی دی سیمی فاینل ته هم د وتو چانس ته نو دا یو داسې ځای دی چې په دې کې موږ سره ښه موقع ده که زموږ ټیم سی ټیمي ښه یو شی باید خامخا مهم د تیر ځل نړیوال جام په شانتې غلطۍ ضرورت نشته تیر ځل پریکړه ښه وه مګر اصغر افغان باید ټیم کې نه وای د دې ټیم کې ځای نه جوړیږي ته ورته وګوره T20 کې د سټرایک ریټ ته وګوره د 100 چې دا خو هیڅ سټرایک ریټ نه دی ایوریج لو دی په ون ډے کې د 40 ایوریج دی سټرایک ریټ یې کم دی دا بیا نه لکه ټیم کې ځای باید ستا جوړ شي د ځای نه جوړیږي ټیم کې نو دی باید ټیم کې نه وي د چا چې ټیم کې ځای نه جوړیږي هغه کسان باید نه چې دا ګروپ بندي او دا شی ختم شي افغانانو کې چې هر کله اتفاق را پیدا شوی خپلو کې اتفاق کړی دی نو ډیلی نیولې سمرقند او بخارۍ نیولې نن سبا په نړیوال جام کې انشاءالله مونږ کوم ځایونه نیوی شو نو که اتفاق او اتحاد سره لوبه وکړو راتلونکي نړیوال جام کې به انشاءالله بهترین پرفارمنس کیږي مینوال زمونږ ډیر دی نورې دنیا غوندې مونږ ټول د کرکټ مینوال یو ګوره لاس انجلس امریکې نه ورځو همدې دپاره چې دوی سپورټ کو کرکټ نه مونږ هم خوند واخلو هلته معلومات چې د افغان پلیرانو ته خپل کسانی لاسونه پړکوي بیرغونه داسې کېږي دې سره جذبات او احساسات نور هم زیاتېږي لوبغاړي نور هم کوشش کوي چې ښه لوبه وکړي نو زما په نظر باندې پریکړه بهترینه پریکړه ده بیا شاهدي صاحب ټیسټ او ون ډے دپاره بهترین لوبغاړی دی نجیب الله زادران T20 کیپټن زما په نظر باندې دی هغه بهترین آپشن دی ځکه دومره آپشنونه نشته او که چېرته دوی دا باقي به معلومات وشي چې کرکټ بورډ څنګه پریکړې کوي خو T20 دپاره که محمد نبي کولی دې نړیوال جام دپاره محمد نبي صحیح و ځکه یو ایکسپیرینس کس دی تجربه کار کس دی خو مګر داسې معلومات راغلي چې تر اوسه پورې محمد نبي صاحب انکار کړی دی هغې چې یاره دوی سره د خپل کیریر غمي نو د محمد نبي صاحب ستا کیریر به یو کال دوی د دې په ځای راشه که کپتان سوی نړیوال جام انیثینګ از پاسبل ګوره بنګلادیش یو کال دوه مخکې T20 دغه د انډر 19 ورلډ کپ وګاټی چا وی چې بنګلادیش به انډر 19 ورلډ کپ ګټي ورلډ کپ یې وګاټی سو T20 چې دا یو اوپن لوبه ده دې کې زموږ ټیم بیلنس ټیم دی چې بیلنس ټیمي هر ټیم سره مقابله کولی شي ون ډے انټرنیشنل یو ورځنۍ نړیوالې لوبې بدلې دي مګر T20 بهترینه موقع ده د افغانستان ټیم دپاره چې پکې مخکې لاړ شي او دنیا حیرانه کړي که اتفاق او اتحاد راشي دلی سمرقند بخارا هر ځای دا ټول افغانان نو نیولي دي په تاریخ کې د نړۍ ډیر وطنونه شته چې هغه به په خپل اقتصاد او په نور څه باندې فخر کوي موږ الحمدلله په خپل تاریخ فخر کوو زموږ مشرانو هغه کارونه کړي دي بس هغه تاریخ دی موږ منو موږ غلطیانې کړي موږ روس مات که موږ ورپسې غرق او پرک تباه سو همداسې نور یس دا زموږ خپله غلطي وه مګر تاریخ کې دا لیکل شوي چې موږ روس مات کوي دې ځله مو امریکا هم ماته کړی انشاءالله نو دا تاریخ دی او دا به تاریخ کې
خو مهم شی دا چې موږ د دې نه وروسته څنګه پورته راځو. نو هغه 2019 نړیوال جام چې هغه زموږ یو بد تاریخ دی چې هغه داخل شو، مګر سره دې موږ ورکې پاکستان سره ډېره ښایسته لوبه وکړه، کلوز لوبه وکړه. یو ښه تجربه به زموږ پلیرانو ته زده کړی چې اتفاق او اتحاد چې ډېرې ګټې موږ منځ ته راوړی شو. هلته موږ پاکستان نه لوبه ګټلی شوه، ویسټ انډیز سره موږ لوبه ډېره نږدې لاړه ګټلی مو شوه، سریلانکا نه مو ګټلی شوه، بنګلادیش سره که موږ خواري کړې وای دا مو ګټلی شوه. همداسې مو یو ټیم که بل والی ګوره زموږ ډېر ټیمونو سره 3-4 لوبې هغې کې او انډیا موږ نه څومره لاست دغه کې بچ شو. نو 4-5 لوبې په نړیوال جام کې تیر ځله موږ نه بچ شو، ولې زموږ نه اتفاقي اخیری کرنچ مومنټس کې کار خراب سو. نو انشاءالله دې ځلته ګوره چې څوک کپتانۍ خو نجیب الله زادران زما په نظر بهترین آپشن دی، نان کانټروورشل، هیڅ مشکل چا سره نه لري، هر چا سره دغه په یو دغه کې راتلی شي کالب کې. نو ښه به دای باقي او معلومات کېږي چې کرکټ بورډ څنګه فیصله کوي. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه ډېره مننه. بعضې دوستان یې چې په لاین کې مراواخله، خو بیا به انشاءالله یو ورځ بله داسې لایف کوو چې په هغې کې خبرې کوو، بیا به تاسې رواخلو. اوس مار سره خپل نظر شریکاو. ستاسې ټولو د کتنو نه شیر کولو نه ډېره مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.